عزتمندو او قدرمندو مؤمنانو مسلمانانو ورونو زمونږ او ستاسو په دې وطن کې ډیر لوی ظلم او فساد شروع دی بلکې دا فساد اوج ته رسیدلی دی ظلم اوج ته رسیدلی دی مسلمان مؤمن د خپل کور نه جماعت پورې لمانځه او عبادت د الله ته نشي راتلی ولې نشي راتلی په لاره کې ورته یو ځناور او حیوان ولاړ دی یو شرمخ ورته ولاړ دی د 1,000 روپو موبایل لپاره انسان وژنه کوي په چاقو باندې وهل کوي د دې وړیکې موبایل لپاره د یو څو کم روپو لپاره د سیکل لپاره د موټر سیکل لپاره د رشکې لپاره د موټر لپاره وې رشکه پرېږده کني وژنم دی موبایل راکه کني په چاقو دی وهم موبایل راکه کني وژنم دی په طوفانچه دی ولم موټر راکه کني وژنم دی ډېر ځوانان په چاقوګانو ووهل شول شهیدان شول ډېر خلکو نه موټر په زور باندې واخیستل شول په لاره کې ځینې ځوانانو درېږي لاره سری کوونکي خلک د مسلمانانو عزت د مسلمانانو حیا او ابرو ته نه ګوري او هغې نه په زور باندې د هغې مال اخلي نو الله عز وجل د داسې انسانانو په باره کې سخته سزا ذکر کړې ده الله فرمایي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله فرمای یقینا سزا د هغه کسانو چې هغوی جنگ کوي د الله سره او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد کولو الله سزا ذکر کوي وی دوی دی ووژل شي دوی دی پدار کړي شي د دوی لاسونه او خپې دی قطش رد و بدل او دوی د ځمکې نه وشړل شي دا د دوی لپاره شرمندګي ده په دنیا کې او په آخرت کې ورته الله عز وجل لوی عذاب تیار کړی دی حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زنا نه کوي یو زنا کوونکی انسان په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي او غلا نه کوي یو غلا کوونکی انسان په داسې حال کې چې دا مؤمن وي شراب نسکی او شرابخور انسان په داسې حال کې چې دا مؤمن وي یعنی کم انسان چې زنا کوي کم انسان چې شراب خوري او کم انسان چې غلا کوي د دینه دا ایمان پورته ولاړي ایمان پکې نه وي په دغه حالت کې دی غل انسان ته مرګ راغی دا په مردار مرګ باندې وژل کیږي مردار مرګ باندې وژل کیږي ورونو په دنیا کې څومره سخته سزا ذکر ده مسؤولین باید خپل مسؤلیت وپیژني عامر د حوزې دا مسؤول د دې چې د علاقې امنیت بساتي د خلکو د عزت او د حیا او د ابرو او د مال ساتنه بکي که غلی ونیو لار سری کوونکی ونیو هغه دی وژل شي په کم وخت کې په داسې وخت کې دی دا وژل شي چې څوک وژلې او یا دی پدار کړي شي او یا دی د دې لاس خلاص او چپه په خدي د دې قطش او یا دی د دې وطن نه وشل شي امام ابو حنیفه رحمه الله وی د وطن نه دی نشړل کیږي ولی وی کدا د دې وطن نه وشړل شي په بل وطن کې په بل ملک فساد کوي بیا هم د دې لارې سیر کوونکو د لارې د غلا نه بچ کیږي نه خلاصيږي بلکې دا د په جیل خانه او په زندان کې واچول شي نورونو غلا کول دا لوی جرم دی لارې سری کول دا لوی جرم دی الله په دنیا کې ورته لوی سزا ذکر کړی دا او په آخرت کې ورته الله لوی عذاب ذکر کړی دی عذاب خو به عذابي خو چې الله ورته وایي چې لوی عذاب دی الله عز وجل دې موږ او تاسو د عذاب نه وساتي او الله عز وجل دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین